ترک ده. پیږئ نه پیږئ. په سویت کې چې انګریز او امریکای ښکر وکړي اخري ورځ کې وایټ کوکیجن نسل لري او دې ته به کار کوي. نه پیږئ. پیږئ نه پیږئ نه پیږئ. پوه شئ. ښه اوس یو سړی په اخر د ورځې کې چې ده او تا جمهوریت اول د ورځې نه پنجابی مردګا زوی و د خره زوی و هېڅ رقم حیثیت او شخصیت یې نه لاره نه پښتون نه مسلمان غول هم نه و د چرګانو غول یو غالو یو غالو هېڅ رقم نصاب نه ورته مهم. زه بیا کلم چې څوک اصلیت لري او څوک یې نه لري زه دا دواړه سره مقایسه کړم. ولې ما ته د اجمل احمدي نه برادر ډېر بادي ستا څوک چې دا ما ته ووایي ستا څوک د خدای بنده ولې اجمل احمدي څه یو اجمل احمدي واده وکړه په امریکا کې به چېرته اوس تعمیر اخیستی دا یو د دلمسیان او کړوسیان بیا افغانستان ته نه راځي. اول او آخر همدغه راتګ و دا کوم راتګ یې چې اوس وکړه خلاص ومنلی توفیق نور نه راځي. او د برادر زه درته که نور نه یي هغه مرکزي بانک نه اطلاع پټه کړې وای اوازې دي نو ډېر شیان یې ویوړل طلا یې علیحده تا خبره زه دومره درته ویلی سم په احمدي باندې او په برادر د 500 کالو زه ذموار یم چې د نسل به 100 کاله په افغانستان کې او د دې بل مردګا یو ورځ هم نه یم درته ذموار. قیومي د افغانستان وزیر د مالیه چې و قیومي زه قیومي څه کړم ویې خورم قیومي چی په وکړم پوهېږئ ولې په دې پارک باندې نه پوهېږو موږ د ما او د برادر د ما او د اکاني د ما د بل او بل او بل مړی به په یوې هدیرې کې ښخ شي که یې منئ که یې نه منئ مګر د نورو مردګاوانو سره مړی په یوې هدیرې کې نه ښخېږي. څه کوم یو زه غواړم ولې په دې پارک نه پوهېږئ ځکه یې په پارک نه پوهېږي خلک چې خلکو ته هم پښتو نه ده مهمه خلک هم د همدغوی غوندې دي خلک هم د دې پروا نه لري چې دوی ته دا شی ډېر مهم ده چې زه پښتون یم. دغه خالد صدیقي چې غوسه کوي دا نن سبا تاسو دا یې وڅېړئ هر هغه خبره او هر هغه کس زه په دې پوهېږم خالد صدیقي به په احادي باندې د احادي په ځای ما نه ده اورېدلی ځکه چې احادي لږ د پښتنو طرفداري کړې بس د مخالف زه له دې جې په پوهېږم ولې ده ته یې ورځ ما ویلې مل ولې ولا وایي زه پښتون نه یم هلته شی وایي زه فورمولې یم د خدای په خاطر انسانان څومره بدبخته دي ده ته به چا ویلي یا به نه یې ویلي چې ته فورمولې سمه پښتو یې زده ده پښتون مور او پلار یې دي دومره دی دا نسل پالي چې دی اوس ډېر چې ګرځي دا فورمولیان څوک دي چې ورته وایي ترکان دي دی د همدغه نامعلومه فرمولي بودن لپاره ترکی ښه ایسېږي او دا ټول عمر له پښتون سره تېر ده او دا پښتونې بد ایسېږي پوهېږئ ولې ځکه چې نسل پالي. یو ورځ یې ما نه پوښتنه وکړې زه د فورمولیانو مورد معلومات لرې ما ورته ډېر ښه تشریح کړ خو دروغ مې کې ویلې ملګری مې د ورک کچې کوم چې په عذابم فورمولیانو پوهېږئ وظیفه چې یوه دي یو فرمولیانو یو قزلباشانو دغه دوه ډلو کې دا دواړه په ار کې وې کلاچیانو سره قزلباشانو یې نسبتا دفتري کارونه کول او فورمولیانو یې کورنی کار کاو ښه غوږ ونیسئ د کور کارونه فورمولیانو کول د دفترو کارونه نسبتا یعنې دا قزلباش چې و نسبتا کلاس یې لوړ و دوی کول بیا د کور کارو کې یو کار هغه و په ابجدو به نور پوهېږئ نور نسم درته شی تشریح کولی چې کله به پاچا انتر بنتر کار کاوه بیا به هغه ګرم دوسپاک د فورمولیانو ورته په لاس کې نیولی وي ګرم به و هغه انتر بنتر نه وروسته به یې بیا پاکاري کوله دا داسې نه ده دا زه له ځانه درته وایم د دوی په چایانو
په دې دیرو کې او په دې جوی کې دا وظیفه وه. صدیقي دغې کورنۍ نه ده. دی په دغې کورنۍ کې چې د ده وظیفه دا وه چې د پاچا هغه څه شي به هغه ورته ویلې، هغه مبین ورته چې وایي ایمل ولي خان، د پاچا ایمل ولي خان به پاکاوه. دی د هغ نسل باندې افتخار کوي او دا دومره پښتون بودان چې موږ ورکوو دا دی پرېږدي او دی دې نسل ته راځي او هغه کوي تقرب کوي. موږ در سره بیا هم ګزاره کوو چې زه راځه پښتون سه. د خره زمنو که تاسو داسې نسلونه وایي چې تاسو باندې اصلي نسل موږ پرېښودلی او دیسي نسل ته یو دویم دروغګي کاذب نسل ته مو راوستلی، بیا به مو عریضې هم کړې وې، مظاهرې به مو هم کړې وې چې وروره موږ مو راواخېستلو، د فرعوني نسل نه مو راواخېستلو، نمرودي نسل نه مو راواخېستلو، د موسایي نسل نه مو راواخېستلو، تاسو موږ نه یو پسکن نسل جوړ کړ. نو دا هم یوه معنا لري چې یو سړی لاړ چې عریضه وکړي، مظاهره وکړي. خو یو د خره زوی جټ یې، نیم جټان یې، نیم بنګړیوالان یې، نیم فرمولیان یې، نیم قزلباشان یې، نیم وردګاوان وی، نیم سقاوان وی، نیم د خره زمن وی، نیم بې موره یې، نیم بې پلاره یې، نیم بې نسبه یې، نیم بې نسله یې. ګډ وډ یې، شی مو نه ده معلوم. موږ د نجات په رښتیا له اسمان نه راکته سو او تاسو ته مو د پښتون یو نقاب او پوخ جوړ که، دروا مو غوسته او د ځان سره مو سیالان کړئ او مو ویلی چې تاسو پښتانه یې. مخ مو در باندې ومینځه، مېرمنو ته مو د حیا عزت کالي ور واغوستل. دا د موږ پښتنو اصول دي چې کله کومه مېرمنه موږ ته پناه راوړي په سر ټیکری ور اچو، په سر ټیکری ور اچو او د خپل لباس کلتور و فرهنګ لباس ور اغوندو. دا معنا دا چې دا ځان سره مې سیال کړي او د ځان په څېر د سیال بولم. تا ته مې پرتوګ در واغوسته، لونګۍ مې در په سر کړه او ښځې ته مې د ټیکری در په سر کړه. تا چې خدای پاک نه شرموي څوک به دې شرموي؟ ته راجګ شو د ما ټیکری اوس راخلې په مځکه یې ولې او لونګۍ په سر نه غورځوي. وایي نه زه خو چونګوړی یم، نه زه چونګوړی یم، زه جټ یم، زه جولا یم، زه فرمولي یم. اوس تا ته هم زه دلته ونه وایم چې ته بدبخته یې، ته هم ځان بدبخته نه بولې. دا که زه بدبخته او متعصب څوک وایي نو ما به تا ته ویلي وای چې نه وروره ته پښتون نه یې، ته جټ موږ نسو، ته ورسه یهود ته هم ورسه، انګریز ته هم ورسه، عرب ته هم ورسه، کونه ورته ټوټې که عرب ته ورته زه عرب یم، نسلا هم ځان ورته ثابت که زه عرب یم، هغه ته عربۍ کې نه پرېږدي. او وایي زه عرب یو کلاس ده او ته د ما د کلاس نه یې. ګټ د فک اوټ اف هیر، نه دی عرب کوي. ورسه ایراني ته ورسه، دا ایرانی چندیان نسل هم نه ده. ایرانی ته ورسه ورته زه ایرانی یم، هغه درته وایي آره در کنار ایران شما اینجا ایرانی آقانی، شما آقای ایرانی نیه، ایرانی کلاس تو شما افغانیه. ایرانی دی په ایرانی کې نه مني، عرب دی په عربۍ کې نه مني، انګلیس دی په انګریزۍ کې نه مني. یو زه د سپي زوی یم چې په پښتونولۍ کې دې منم، ځکه خو کبر راباندې کوي، ځکه خو کبر راباندې کوي چې ما آوټ اف د بلو منلې. ما رایټ اوې بې ښه تاسو پوهېږئ په دې ټولې دنیا کې دا اصول دي، یو شی چې ډېر ایزي چا ته لاس ته ورسي بیا په قدر نه پوهېږي. ما څو وارې ویلي چې دا دوی ته موږ د پښتون بودن پیس اخیستی، ورته ویلي مو چې د میاشتې به پیس ورکوي، د میاشتې څومره پیسې چې ګټې 10% به ته یې دې ورکوي چې ته ما پښتون کړی. او دوی زارۍ راته کولې چې خیر دی، یو ویلي وای چې ما نه 25 اخله او ما به ورته چې نه 10. که نه زه ما خپل نسل کې اوسېږه، د منه یې پکار. تذکره مې درکړه، پاسپورټ مې درکړه، ژبه مې درکړه، نسل مې درکړه، وینه مې درکړه، لور او خور چې درکوو در باندې نه شرمېږو، خپله لور راواخلو پارسیوان ته یې هم ورکوو، عرب ته یې هم ورکوو، ګوجر ته یې هم ورکوو، غنه یې هم کوو. دومره بې علایشه خلک لکه موږ چې یو، دومره بې علایشه، بې بندوباره، هېڅ رقم ته هغه معیار او شیان نه مراعت کوو. ولا ټول یو انسانان یو.
پروا نه کوي. په دې کې دی راجګ سي 100 رقمه نومونه راباندې ږدي. سیریسلی همدا نمکرام چې 1000 کاله 2000 کاله د ما نمک خوړلی بېرته راجګ سي. نه دې ما مور پرېږدي، نه دې ما ژبه پرېږدي، نه دې ما فرهنګ پرېږدي، نه دې ما 1000 کاله وروسته ته راجګ سوی والا زه خو نه افغان یم نه پښتون یم. یو راجګ چې زه فرموله یم، بل راجګ چې زه قزلباش یم، بل راجګ چې زه مردګا یم، بل راجګ چې زه تاتار یم، بل راجګ چې زه مامار یم، بل راجګ چې زه پامیری یم، بل راجګ چې ما عرب هستم، بل راجګ چې ما تاجک هستم، ما عماق هستم، ما نمیفهم قرقین هستم، ما غینقیر هستم. دا ټول رښتیا قومونه دي. د چا له وجې؟ خو د ما له وجې. که کرکین راغلی په کرکینتوب کې مې ورته پاسپورټ ورکړی، که ازبک راغلی په ازبکتوب کې مې پاسپورټ ورکړی، که ګوجر راغلی په ګوجرۍ کې مې پاسپورټ ورکړی، که عرب راغلی په عربۍ کې مې پاسپورټ ورکړی. یو ته مې ویلي ته عرب صحیح خو پاسپورټ واخله، بل ته مې ویلي ته ترکمن صحیح پاسپورټ واخله، بل ته مې ویلي ته ترکی خو پاسپورټ دې ما واخله. لکه دا پاسپورټ چې غولو مقصد مې په تاواناوه. چې هر شی مقصد پاسپورټ واخله. رښتیا وایه. نو تا خو دا ملک راغیستی دا رقم ته غول دې تې جوړ کړي چې مقصد دې له ښار او له دشتو او له بیابانه خلک راټول کړي او پاسپورټونه دې په تقسیم کړي او دې ته دې ملک نوم ورکړی. ولې؟ ولې دې نه په افغانان کول؟ هم په خټه هم په حقیقت کې. نو دا ټولې خبرې چې په دې را خلاصه کم کور ته م راورسېدلم در سره یم. و خلکو د ما دا یوه خبره واورئ، وایې اورئ او ویې منئ. خلک وایي واورئ او منئ مه، وایې اورئ ویې منئ. دا ناست خلک چې هلته ناست دي دغه خلک مه په عذابوئ. دوی ته واک ورکئ، په دنیا په رسمیت وپېژنئ او دا رقم قوانین دې جوړ کړي چې هر قانون یې یو له بل نه بتره سخت قانون وي. داسې قوانین جوړ کړي چې د هر سړي د شخصیت مطابق قانون وي. نه دا باید نه داپۍ ته لاړ شي، نه جار نجارۍ ته لاړ شي، دیکان دیکانۍ ته لاړ شي، نه پیغمغل غلا ته لاړ شي چې معلوم شي، او ډاکټر ډاکټرۍ ته لاړ شي، سیاستوال سیاستوالۍ ته راشي، تجار تجارت ته لاړ شي، خان خانۍ ته لاړ شي، ملک ملکۍ ته لاړ شي. دا کلاسونه چې د موږ او تاسو طبقې وې دا ورو ورو خپلو طبقو ته لاړ شي. چې کله ټول خپلو طبقو ته لاړ بیا له طبقو نه وروسته د دې هر یو په مورد باندې لاړ شي. ښایسته قانون جوړ کړئ، که ډیموکراسي جوړوئ، که بل جوړوئ، که بل جوړوئ، بیا همغه ډیموکراسي هم کې چلیږي، دیکتاتوري هم کې چلیږي، پاچاهي هم کې چلیږي. هر سړی به ځان وپېژني. تاسو د خدای او قرآن ووایئ. دغه اوس د تاسو خپلو کلو ته لاړ شئ. تاسو په خپل کلي کې شمسیرزن او کوسیرزن پېژنئ. هر یو د خپل کلي نه شروع کړئ. ښار کې خو هسې هم نسته، ښار کې خو ورک دي. د خپلو کلو ته لاړ شئ، د پښتنو کلو ته. څوک چاته غوږ نیسي؟ هر سړی بس موږ دا د ناصر یو متل لرو موږ کوچیان، چې هغه کوچیان ناصر یې وایي. وایي ناصر په خپل سر د دې په خاطر چې ناصر ټیټ دی هر چېرته. هر چېرته چې وګورې ناصر ده. بس په کابل کې ناصر، په ننګرهار کې ناصر، په نیمروز کې ناصر، په خیلمند کې ناصر، هر چېرته ناصر ناصر ناصر. په یو ځای به ته 50 کوره سم پیدا نه کړي. اوس د دغو خلکو چې دا راوتي دي ته دې خپل کلي ته ورسه. پلار به د زوی نه مني، زوی به د پلار نه مني. یې خواته یو سړي نوم به ګلاجاني، د بل نوم به زیارت ګلي، او خپلو منځو کې به یې جنګي. زیارت ګل او ګلاجان دواړه به د نورګل دیکاناني، او یو ورځ به دواړه یې جې سوي نورګل به یې وځلی. په دې سر سر خپل مالک د مځکې هغه ویلی وی ولې وایي د خره زوی برګ برګ یې راکتل. هغه حیران ناست دي. وایي څه شوي دیکانانو مې وویلم 2 جې مې سر ماست دی، یو مې لاس مات. لا چور ده بس خلاص. میر رحمان رحماني به راجګېږي چې چېرته ښځه ښایسته ښځه او جلکۍ خوښېږي ورته وایه به چې 10 زره در کوم څمله را سره، 20 زره در کوم، 50 زره در کوم، 1 لک در کوم، 2 لکه در کوم. بس هلته به د ما په سر باندې پیسې اخلي، بېرته به د ما په ټولنه کې ګرځي او بس فحاشت به خپروي. د پیسو په زور باندې ټول به ورته رڼه رڼه ګورو او څه به ورته نه شو ویلی، ځکه چې دا بې مور او بې پلار یو سړی ده. د خلکیانو کې خلکی و، پرچمیانو کې پرچمی و، مجاهدینو کې مجاهد و، او په جمهوریت کې د پارلمان رئیس و. بس مونږ څه نه سو ورته ویلی. یو بې نسبه سړی ده.
د نړیوالو سره قراردادونه وکړل، موږ یې ورباندې خرڅ کړو، پیسې وګټلې، بېرته دې موږ ناموسونه په پیسو اخلي. شارنا پرسان هېڅوک ورته چې نشي ویلی چې ته رحماني چې ته دا کوې. د ما تا ټول پښتانه به شاوخوا ورته ګرځي، د قادر زازی د ښي لاس مردګا و، بل یې د چپ لاس مردګا و، ټول مردګاوان به ورسره ګرځېدل. او ما زر وارې ورته ویلي دې سړي ته ډېره چاپلوسي مه کوئ، ما مه ورته شرموئ. دا بې شخصیت سړی ده او سړي سره پیسې ډېرې وي. په هره ورځ به یې د چا خبره د میاشتې به $1 ملیون مصرفول او 20 میلیونه به یې د حکومت او له امریکا نه پټول. 19 به ورته ګټه پاتې کېده، په دې له 1 میلیون به موږ وولو. دا ټولنه اصلاح غواړي که نه غواړي؟ ته په کومې ډیموکراسۍ کې دا ټولنه ماته اصلاح کولی شي؟ د یوې ډیموکراسۍ یا د جمهوریت یا د یو قانون او د یو حکومت ماته نوم واخله چې ته دغه ټولنه ورباندې اجتماعي بنسټ د دې ټولنې جوړولی شي. ګوره ته په حکومتدارۍ کې کرایم مدیریت کولی شي، هغه هم د هغه چا په مقابل کې چې خو خپله پوهېږي چې یو بیچاره یو کرایم یې کړی جزا ورکړي. ته اجتماعي بنسټونه په قوانینو نسو جوړولی. داسې قانون نه ده موجود چې هغه تا ته ووایي چې ته دلته تفکیک وکړه چې یو سړي ته یو رقم جزا ورکړه او بل ته بل رقم ورکړه. داسې قانون نه جوړېږي، نه په شریعت کې جوړېږي، نه په ډیموکراسۍ کې. دا یوازینی دغه ملا هیبت الله ده او د ده دا خلک دي چې داسې قوانین جوړي چې ته به ورته خاندې او زاړې به هم. ته اوس ګوره د اسلام په چوکاټ کې یو غیر اسلامي قانون جوړ کړی، بس دې ځای کې غیر اسلامي په کار هغه یې راوړاندې کړ، بل ځای کې اسلامي په کار دلته هغه راوړاندې کوي، یو بل ځای کې د دیموکراسۍ قانون چلیږي هغه راوړاندې کوي. په هر ځای کې چې انسان ورباندې مدیریت کېږي همغه قانون درپسې راباسي. ته ولې خفه یې؟ تاسو پوهېږئ د طالبانو په قوانینو د غله خفه شي، د طالبانو په قوانینو باندې د مردګاو خفه شي. وبخښئ که څوک خفه یې نه به په پوهېږئ. دغه اوسنۍ چې جوړ کړي د طالبانو په قوانینو باندې د غل خفه شي. ناصري ولې په خفه ده؟ امام ولې په خفه ده؟ زه ولې په خفه یم؟ آیا امام او ناصري تاسو دواړو نه؟ ما پوښتنه ده. تاسو چې افغانستان ته بیرته لاړ شئ او له چا سره تجارت کوئ، اراده مو شته چې دې سړي نه پیسې ووایئ چې دا چا سره تجارت کوئ؟ تاسو چې افغانستان ته لاړ شئ بیرته، آیا دې ته اراده لرئ چې چا لور او خور ریپ کوي؟ تاسو چې افغانستان ته لاړ شئ، آیا د دې اراده لرئ چې اشاره سره او تاسو ورته ونه درېږئ په لاړ شئ؟ دغه عادي جرمونه. آیا چې تاسو بیرته افغانستان ته لاړ شئ، د دې اراده لرئ چې یو سړی په لار روان یې موبایل ته وتښتوئ؟ آیا چې تاسو افغانستان ته بیرته لاړ شئ، د دې اراده لرئ چې چا نه مځکه په زور ونیسئ؟ د دې اراده لرئ چې یو څوک اختطاف کوي؟ د دې اراده لرئ چې تاسو خپلې ښځې باندې پښتۍ او لاسونه مات کوئ؟ د دې اراده لرئ چې تاسو مور او پلار راځوړند کوئ؟ تاسو ماته د یو شي اراده وښیئ چې تاسو یې لرئ. یک یو ګناه ماته وښیئ چې تاسو د هغې اراده دا ناست ټول خلک لرئ او له دې نه ایراس ولرئ چې دا خو د ما په ضد قانون جوړ کړه ځکه زه متوسط یم یا ادنا یم، دا خو په ما تطبیقوي. صحیح ده، دا به زه در سره ومنم چې ته متوسط یې، مګر همدا خو در سره نه منم چې ته ګنهګار یې. او بله خبر دا ده که څوک وایي چې یو عالم به راجګېږي او له متوسط سړي نه به دی مځکه لاندې کوي او ده ته یا به یې ویي په څپېړه باندې او ده ته به ووایي چې تا خو دا سړی په څپېړه ویلی او در باندې ثابت هم سوه، نو تا ته زه هېڅ هم نه وایم او دې بل ته ته راسه ته ګنهګار یې تا بندي کوم. دغه رقم نه ده. دا شی نه تفسیر کړی چا نه تفسیر سوی. خلک به د عالم په ښځه ورومنډي لا له رهبره سره چې دا کار وکړي. چور خو نه ده که چور ده؟ دومره ورته وایي که داسې هغه حق العبد او حق العباد حق الله کوم کار دې کړی، حق الله یعنې د دولت په مقابل کې یو شی کړي ته جزا دې هغه سوي بس تا ته به دومره وایي دا کار مه کوه، د بنده په مقابل کې دی غول هم نشي کولی. ډېرې خبرې دي، زه به لږ دمه درته وکړم در سره یم. عالم د خبري